د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د اسلامي امارت له لوري د ودې او پرمختګ په موخه د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو هڅې پیل شوي. د دغې ولسوالۍ چارواکي وایي په دې پروژو کې د لامبو حوض جوړول، د ښاروالۍ د ودانۍ ترمیم او د مسلخونو جوړول شامل دي او د یادو پروژو لګښت د خان آباد ولسوالۍ د ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي. دغه پروژې یوه ترمیم د ښاروالۍ ده او یوه پروژه چې ده هغه حوض ده او بله پروژه چې ده هغه مسلح ده. دا درې پروژې مربوطه د ښاروالۍ دي او پیسې د دې د ښاروالۍ د طرفه څخه ورکول کیږي. په ورته وخت کې بیا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه پروژو د پلي کېدو هرکلی کوي او د اسلامي امارت د هلو ځلو د ستاینې ترڅنګ وایي چې د دا ډول پروژو په پلي کېدو سره به دغه ولسوالۍ وده وکړي او ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. شکر است، بسیار خوش هستیم. این دولت است، شکر است، کاروبار است، شرکت ها است و کارهای ساختمانی و کارهای سرکسازی است. برای ما یک کاربار پیدا میشه، یک زمینه کار برای ما مساعد کردگی است، کار میکنیم دیگه. از این که خوب است که از کشورهای مردم بریم، برای ما در مشکلات است، دیگه مشکلات است. از این که وطن خود ما این خوب است، کار است. شکر است. واقعا این جای خرسندی است که با مدد امارات اسلامی کار بازسازی این حوض آبازی که یک از مکانهای تفریحی خان آباد به حساب میاد که کار بازسازی شروع شده. فعلا هم انشاءالله که عنقریب خاتمه مییابه. این که جای خوشحالی است واقعا. دا بنسټیزې پروژې په داسې حال کې په خان آباد ولسوالۍ کې پلي کېږي چې اوس مهال د کندوز ولایت مرکز سربیره په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم په لسګونو وړو او لویو پروژو کار روان دی.